خاوند مې هره شپه په کونه سیکس کوي راسره او ماته ډېر درد کوي، نو بیا هم کله کله وایم چې داسې شی استعمال کړه چې درد ونه کړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که چېرته تاسو غواړئ د مېرمنې سره د شا له طرفه سیکس وکړئ نو تاسو باید د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. ځینې ملګري داسې پوښتنه کوي چې زه د مېرمنې سره په شا سیکس کوم. یو سړي داسې وویل او داسې سوال یې کړی چې زه د مېرمنې سره د شا له خوا نه سیکس کوم خو هغې ته ډېر درد کوي. نو د دې لپاره خو دوی پخپله ډېر ښه پوهېږي. باید زه لومړی داسې ووایم چې تر سلو یعنې سل په سلو کې هېڅ کله هم تاسو دغه سوچ او داسې فکر مه کوئ چې د مېرمنې سره تاسو د شا له خوا نه یعنې په کونه سیکس وکړئ. که چېرته یې کوئ نو بیا داسې طریقه استعمال کړئ چې تاسو د کونې په خوند یعنې د کونې په فکر باندې تاسو خوند ترې واخلئ. نو هېڅکله هم تاسو دغسې کار مه کوئ، خو په دغه طریقه تاسو خوند ترې اخیستلی شئ. هر کله چې تاسو د مېرمنې سره د چا له خوا نه سیکس کوئ نو ډېر ټیم تاسو د کونې طرف نه راتاویږئ، یعنې د کونې طرف نه داسې چې تاسو مېرمن په څلورې کړئ او د هغې لاسونه یعنې د لاسو هغه څنګلې یې پر ځمکه ولګوئ او ګونډې یې هم پر ځمکه کړئ او بیا د شا له طرف نه ورته راتاو شئ. په دغه طریقه کې تاسو هېڅکله هم داسې فکر به نه وي چې تاسو کونه غئ که څه. نو مهمه یې دا ده چې تاسو داسې یو کار وکړئ چې تاسو څخه خدای راضي شي او هم په خپله ښځه راضي شي او هم خدای راضي شي. نو هېڅکله هغه ناروا کار چې تاسو کوئ هېڅکله هم مه کوئ. که چېرته کونې ته مو ډېر زړه کېږي نو دغه طریقه پکې استعمالوئ، یعنې په څلورې ورسره سیکس کوئ او د شا له طرفه کوئ. که چېرته بیا هم مو زړه طاقت نه کوي او بیا هم ستاسو شیطان ډېر زورور وي، زموږ دا توصیه تاسو ته نه ده. که خپله مو داسې زړه کېږي نو بیا تاسو لږ واسلین یا تیل استعمالوئ، ځکه که چېرته تاسو وچ سیکس په کونه ورسره وکړئ نو مېرمنې ته مو هم تکلیف پیدا کېږي او بیا به په ډاکټرانو ګرځوئ او بیا به ورته ویلی هم نه شئ. نو هېڅکله هم د شا له خوا نه سیکس مه کوئ. که چېرته مو زړه کېږي نو بیا واسلین تیل یا هم داسې شی استعمالوئ چې مېرمنې ته ضرر ونه رسوي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو د دې لپاره وه چې تاسو هېڅکله هم دغسې ناوړه کار ونه کړئ. که چېرته مو شیطان زورور وي نو داسې کار ورسره کوئ چې واسلین او تیلو څخه استفاده کوئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب بیا هم وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.